بارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الوضوء من القبلة. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس بالقبلة وضوء وقال مالك وأنس وزعي وشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر قال البصري يذكر عن علي بن المدني قال زعم يحيى بن سعيد القطاني هذا الحديث وقال هو شبه ناشر. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله عنها وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب په بیان د ترک د وضو من القبله. قبله ملامست بالشفتین چې خپل شونډې د ښځې سره ولګوي وایي لمس یو بلیت ده یو لمس په شفت ته خبر په ملامست کې ده. دا ناقص د وضو ده او کنه منشأ هغه آیات او جاء احدکم من الغایة او لامستم النساء. نو دا نور ائمه مبارکین هغه دا وی چې په تقبیل باندې اودس ماتیږي تجدید اودس لازم او فرض چې کوي به. احناف او مرګری دا وی چې په لمس باندې د مرئه قبلیت وي کبه شفتین وي خو د لمس د قبیله نشو په لمس باندې اودس نه ماتیږي. احناف دلیل یو په دو حدیث مبارک باندې نسی چې ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام بعضی بیبیانې دیغو تقبیل وکړو بیا ووت لمانځه ته او داسې نه کو تازه. حضرت عروه ورته هغه نه یې مګرم ته یې دی وخندل. په دغه حدیث مبارک باندې دا نور ائمه جرح کوي. یو دغه سند چې دا دلته ذکر شوی دا حبیب ابن ابي ثابت د حضرت عروه نه چې روایت نقل کوي دی وی چې د سماع نه د ثابت حبیب د عروه نه د اوریدلی. یو دوم سند چې دغه حدیث مبارک ذکر شوی ده پیغه کې بیا ابراهیم تیمیه د حضرت عایشه نه وای د ابراهیم تیمیه سماع د حضرت عایشه نه د ثابت. دوا ردونه په دغه ترتیب باندې دی کې چې انقطاع ده دا معنی چې د دوی په منځ کې انقطاع راغلی خپله سماع نه ده ثابت. بل اعتراض دی دا کوي دغه عروه چې د حضرت عایشې نه دلته کوم روایت نقل کوي دغه عروه مزنی ده دا مجهول ده دا ضعیف راوي ده د ده په روایت باندې اعتماد نشته. بل ځای د جرح دی دا ذکر کوي. موږ جواب کو چې دا چې ته وایې چې سماع نه ده ثابته انقطاع راغلی انقطاع قادحه نه ده موجب د ضعف د روایت نه ده. ځکه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې مراسل د صحابه او حجت دي مراسل د تابعینو تقریبا اکثره حجت دي ځکه په هغو کې سقطوب غالب ده. مراسل خو د هغه چا نه د حجت چې هغه مدلس وي سقه نه وي دا خو قادحه نه ده. او دوم دا ده چې سماع ثابته ده په نورو روایاتو کې راغلي دي چې سماع ثابته ده. دوم دا چې تاسو وایئ چې دا عروه مزنی ده نه عروه مزنی نه ده دا حضرت عروه ابن زبیر ده د حضرت عایشې خوریه ده. ولې اچھا مشهور محدث ده ولې هغه ده
و یو خو چې عروه مطلق ذکر شي عروه کامل ته راخیسته کیږي. کامل عروه هغه حضرت عروه ابن زبیر ده چې د حضرت عایشه د ټولو علومو حافظ ده. ملامست تامه خوریه ده، خوریه خپل محرم ده. یو دوم د دې وجنه حضرت عروه ابن زبیر تر مراد ده چې په بعضو روایاتو کې تصریح راغلی ده په عروه ابن زبیر. دریم د دې وجنه حضرت عروه ابن زبیر تر مراد ده چې ام المؤمنین چې ویله چې نبی علیه الصلاة والسلام بعض ازواج تقبیل وکړو بیا اووت لمانځه ته او داسې نه کړو تازه ده ورته ویلې هغه نه یم مګرم ته یې نامحرمه سړی عروه مزني ام المؤمنین ته دا الفاظ ویلی شي. بیا رسول ام المؤمنین نامحرمه ته ورخاندي خو هغه دی ده چې خوریې ده نو هغه خپل خور سره ناز ترور سره ناز کوي چې هغه نو ته مچه کړې دا ورته خاندي سکوت کوي په دغه خبره باندې. دا ټول دلایل د دې دي چې د حضرت عروه نه عروه ابن زبیر مراد ده. نو لمس د مرئې دا ناقض د وضو نه ده او دلیل د دې لپاره نور روایتونه موجود دي. بخاري شریف کې موږ تاسو ته روایت راځي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د شپې به حضرت پیغمبر علیه السلام لمونځ کوه زه به د ده د قبلې طرف ته پراته وم دا د ده د سجدې په ځای به د ما قدمونه وو. موږ غوندې غټ غټ بلډینګونه خو یې نه وو خو د ضرورت په انداز کنکۍ کنکۍ کوټې وې. اوس نبی علیه السلام خو ډېر اوږد لمونځ کو د شپې ټوله شپه ام المؤمنین پښې ټولې نه شپی ساتلی نو پښې غځولې دوه نیمې سپارې ته سورت بقره ټول ویایې په رکعت کې چې سجدې ته به تلو پیغمبر علیه السلام غمزني زه به یې داسې چغ کړم ما به پښې راټولې کړې د سجدې په ځای باندې عین د لمانځه په مابین کې لمس راغی د مرئې چې خامسې کوي خو لمس راغی چې لمس راغی که ناقض وای خو لمونځ هم لا ټول خراب شو او داس مات شو. بل حدیث ام المؤمنین یوه شپه راویښه شوم د پیغمبر علیه السلام خو معمولي مبارکه دا و چې دی به د هرې بیبي سره په بستره کې ګډ ویده کېدو. نیک اخلاقي حسن معاشرت دا ده چې د بیبي سره ګډ په بستره کې سړی ویده کېږي. او که د بیبي د بد اخلاقۍ نه ډارېدو چې ته ورسره ډېر شفقت کوي په دې کې بد اخلاقي ډېره کېږي دا چې نږدې په یوه بستره کې څملي موږ تاسې ته را روان د التقا د خطانینو مسله ده. جامې هم کمې وې په هغه وخت کې سره پراته به م لوڅ و چې پراته م لوڅ په یوه بستره کې بیا د شهواتو غلبه ډېره یې که نه نو کله سړی مریض وي کله سړی ستړی وي او ښځه بیا سړی نه پرېږدي چې داسې نو ښځو بد اخلاقي بیا په بستره کې ګوښې که بهتره خو دا ده چې په یوه بستره کې اوس نو د شپې دا راویښه شوه چې پیغمبر علیه السلام په بستره کې نشته ورسره برقونه نه و نو لاس ټپوي ګوري پیغمبر علیه السلام چې چیرې ده وایي پیغمبر علیه السلام د سجدې په حال کې و د ده په پښو مبارکه و د ما لاس ورته لګېدو. اوس لمس راغی که سړی لاس وروړي خو لمس شو که ښځه لاس وروړي لمس شو. دا ټول دلایل د دې دي چې د ښځې په لمس باندې اودس نه ماتېږي بیا لمس به تقبیل وي که لمس بالید وي. او د بعضې صحابهو د اثارو نه معلومیږي چې اودس شته لکه حضرت عمر او حضرت عبدالله ابن عمر او بعضې چې ویایي نو دیغه جواب دا ده چې لمس به شهوت چې وي لکه پرون مو چې وویلې ماست ذکر یو صورت دا و چې هغه مباشرت فاحشه چې ذکر د سړي د ښځې د عورت سره ولګېږي نو اودس ته ځکه هلته مزینه د خروج د مزي وده که نه ده نو دا هم چې سړی د ښځې سره لټه پیر کوي او ځوان سړی او تقبیل کوي نو بیا هلته شهوات د وجې نه څه مزي خارجېږي حکم د اوداسه په یغ لحاظ باندې ده کنی په خپله د لمس د وجې نه اودس خو چې ماتېږي په خروج د نجاست من البدن چې د بدن نجاست وځي اودس ماتېږي په دغه باندې څه راغلی دي چې خروج د شي نه وي نو تقبیل ده که لمس بالید ده دواړه د یوې قبیلې نه دي. او هغه آیات چې دوی تمسک په نیسي چې او لامستم النساء موږ وایو د هغه نه مراد جماع ده لمس بالید نه ده تر مراد
د حدث اصغر او د حدث اکبر حکم په تیمامه کې ذکر کړي او جاء احد منکم من الغایه حدث اصغر ته اشاره ده او لامستم النساء حدث اکبر ته په دواړو صورتو کې چې اوبم نکړي پیدا تیمم وای او د دواړو تیمم په یو قسم ده. باب الوضوء من القي والرعاف وبه قال حدثنا ابو عبيده بن ابي سفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيده قال حدثنا وقال اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين بن معلم عن ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمر والاوزاعي عن عائشه بن وليد المخزومي عن ابي عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنس فاغفر له وضوءه. قال إسحاق بن منصور ماذا رد طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة سحه قال أبو عيسى وقد روي غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين عن الوضوء من الخير والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس بالخير والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين نسخ شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن ابي كثير فاخطا فيه فقال عن عيسى بن الوليد عن خالد بن معلان عن الدرداء رضي الله عنه ولم يذكر فيه الاوزاعي وقال عن خالد بن معلان انما هو معلان من ابي طلحه. د قی او د خونبینی د وینو د وجنه او داس ماتیږي کنه. بعضی ائمه هغه دوی چې او داس ماتیدن منحصر ده په خروج من سبیلین پورې د دغه نه سوا که د خولې نه قی او که د وجود نه وینه وځي په دغه او داس نه ماتیږي. او دلیل نیسي په هغه واقعه یوه غزوه کې حضرت پیغمبر علیه السلام او صحابه مبارکین چې د غزوې نه راوګرځېده موږ تاسو ته بیا بحث را روان ده. یو ځای ته شپه راغله په دغه شپه کې دی ویده کېږي د پیرې دپاره دوه صحابه مبارکین یو مهاجر عمار ابن یاسر یو انصاري عباد ابن بشر دا د پیرې دپاره ودرول. هلته د یو کافر ښځې ته اصابت شوی و. اصابت په دوه معنا و، یا وایي ښځه په جنګ کې مړه شوې وه یا یې ښځه مسلمانانو په غنیمت ته راوستلې وه. نو هغه کافر د شانه پسې را روان دی چې زه به خپل انتقام اخلم. شپه ده دغه دوه چې پیرې ته ودرول په دغو کې د انصاري صحابي حضرت عباد حضرت عمار ته وی ته ویده شه زه به پیره کوم چې بیا زه ستړی شم تا به راجي کړم. دی په لمانځه ودرېد. هغه کافر چې راغی چې دلته یو سیایي ولده چې یو څوک ولاړ د جګیږي ټیټیږي پوه شو چې دغه چوکیدار او محافظ ده پیردار ده. نو لنده یې راواخیسته غیشه یو غیشه یې وویشت د په وجود مبارک کې غیشه یې ننوت بل غیشه یې وویشت بل غیشه یې وویشت. د لمونځ مختصر کو پرې نه ښی. وروسته یې په بل ملګري غږ وکړه چې ده غږ وکړه کافر ځای ته وتښتېده. حضرت عمار ورته یې ولې چې د بدن ته یې ولیدو چې په وینو ککړ ده 3 غیشې په بدن کې نښتې دي. ورته ولې چې اول وار یې وویشتې ولې د غږ نه کوه. دی ورته ما صورت کهف مبارک شروع و زړه مې نه غوښته چې پرېږدم دا بیا موږ تاسو سره روان د حلاوت کې چې چاته حلاوت حسي ده که معنوي ده. هلته حافظ ابن ابي جمره به وي حلاوت معنوي نه حلاوت حسي پیدا کېږي په طاعاتو کې د اهل صفا وته. هغه کې دومره خوند و چې په دغه دردو نه پیدا. اوس نو دوی وی ګوره صحابي ده 3 غیشې ولګېدو بدن نه وینې بهیږي لمونځ یې نه کو پرېښی 14 ماتېدی خو لمونځ خو یې نور نه شوی کړی لمونځ یې پسې پوره کړو. بل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې زخمی شو نو د هغه په باب کې راځي چې زخم نه وینې بهېدې د لمونځ کوه. موږ وایو چې په وینه پقي چې په ملء الفم یې په ډکه خوله باندې وي او د سماتی کې یو دا حدیث مبارک ده چې حضرت ابو درداء رضی الله عنه نقل کو
چې حضرت پیغمبر علیه السلام قی وکړو بیا اودس وکړو. معدان ابن ابي طلحه هغه وی بیا د حضرت ثوبان سره چې خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیغ سره په دمشق کې یو ځای شوم. دا حدیث مې ورته ذکر کړ چې حضرت ابو دردا داسې ویي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قی وکړو بیا یې اودس وکړو. په کې اودس ماتېږي؟ هغه ورته ویل رښتیا ویي د اوداسه اوبه ما ور واچولې. ما اودس د پیغمبر علیه السلام چې کوو د یقین بعد اوبه یې ما ور واچولې. نو دا یقیني ده. او بل روایت کې راځي چې حضرت عایشه نه دی ابن ماجه روایت د نږدې حاشیه کې چې دلته وګورئ نبی علیہ السلام من اصابه قیء او رعاف او قلص فلينصرف وليتوضا وليبني على صلاته ما لم يتكلم. چا قی وکړو او یا دغه انسان د پزې نه وینې شروع شوې او قلص دې ته ویل کېږي چې د خېټې نه شی راوځي د خوراک د چکاک خولې ته او بیرته یې ننباسي. که غالب شو توی کو قیده که ننیست قلص ته په ډکه خوله خو بیرته یې ننیست او داس مات شو. وینا بل حدیث مبارک راځي الوضوء من دم سائل د بهیدونکي وینې نه اودس لازمیږي. نجاست وینه وي که نه ونه وي چې د بدن هغه ځای ته ورسیږي چې د هغه ځای پرېمینځل په اوداسه کې یا په غسل کې فرض وي حکم یې د خارج ده. نو پزې ته سپنګمو ته چې دغه ځای ته شی راغی د پاسه نه وینې په اوداسه کې خو دغه ځای پرېمینځل فرض نه دي خو په غسل کې خو فرض دي. خولې ته نجاست راووت چې قلصه کې مو خبره وکړه غاښونه دې نن وینې شوه په غسل کې خو د خولې پرېمینځل فرض دي اگر که په اوداسه کې نه دي خو د غسل ځای ته چې راورسیږي یا د اوداسه ځای ته هلته اودس لازم ده. او پاتې شو هغه واقعه چې د صحابي په عمل دی تمسک کې د حضرت عمر صاحب د واقعې نه خو اسانه مثال ده جواب ده چا خو معذور و چې سړی زخمی شي او وینې نه درېږي اودس په اوداسه حکم ده که نه ده خو د هغه عذر سره خو عذر په وخت کې دننه ورته معاف ده لمونځ کړی شي. او دغه صحابي مبارک چې په لمانځه ولاړ و چې ولګېدو او د لمونځ سپاره کړو موږ وی دا خو رأی د ده روایت باندې خدا نه ده ثابت چې نبی علیه السلام دته منع نه ده کړې. هغه حدیث ته چې وضو من دم سائل ده که څوک وی چې دی په دغه نه و خبر بل وینه که ناقص نه بولی امام شافعي صاحب دغه نجس خو بولی چې بدن نجس شو کالی نجس شو بیا لمونځ صحیح ده. که څوک دی داسې جواب کوي چې هغه صحابي په دغه نه و خبر چې بدن په نجس شي یا وینه په نجس په وینه باندې یا کالی نجس چې لمونځ نه پکې صحیح کېږي نو موږ یې چې خو بیا خو په د اصل حکم هم نه خبر چې په وینه باندې اودس ماتېږي. لکه هغه واقعه بخاري شریف کې موږ تاسو ته راځي چې کنکای الک د کنکیتو په وخت کې امامت کوي حتی دی وی چې زه به ټیټ شم کمیس مې لنډ و عورت په ملوت شو یوې ښځې خلکو ته وویلې دا د خپل قاري کوناټي د موږ نه در پټوئ وایي دی بیا ماته لکه چنده وکړه خاتو قمیصا په دنیا کې پیچ دومره نه یم خوشحاله شوی لکه کنکای دا نوې جامې ته خوشحاله کېږي. اوس دی هلته امام شافعي صاحب دغه وی اقتدا د مفترض په متنفل پسې جایز ده دلیل هغه نیسي خو موږ ورته یو چې دا خو نه پیر د نبی علیه السلام ده نه قول ده نه تقریر که نه یې د عورت لڅول لمونځ کېږي دی وی چې دی په دغه نه و خبر نو موږ چې په دغه نه و خبر خو په دغه نه و خبر چې اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه ده جایز. په ما هو جوابکم په هو جوابنا دلته هم وایي د هغې قبیلې نه ده. او که دوی داسې ویایي چې وینه وتلې خو بدن نه و په نجس کالي نه و په نجس
داسې ټوپونه یې ویل وینې بدن ته نه ولګېدې وایي دا خو نه بیا ډېره بعیده نادره ده 3 غیشې لګېدلی غیشې په بدن کې نښتي وینه دې داسې ټوپونه ویي چې نه د کالي ته ورلګېږي او نه د بدن ته لګېږي اصحابي چې ولې د حضرت عمر خو دوی وینې ولیدې وینو نه وپوهېدو چې دا خو لګېدلی ده ولې د اول ویشتلو سره په ما باندې غږ نه کوه نو خروج د نجاست من البدن الى ما يتطهرو بیا په حدث اصغر کې که په حدث اکبر کې خو چې خروج الى ما يتطهرو ته راغی او د سپیغه باندې مات نور دقیق ثبوت هم ده په حدیث کې او د مسائل خبر هم ده چې وینه یو ظهور دی وینه ده دا پوستکی واوښتې لاس په چشي ولګېدو هلته په یغه ځای کې وینه ښکاره شوه خو پوست رانغله ظهور راغی خروج نه پیغه اودس نه ده مات خو چې خروج راشي الی ما یتطهرو ته اودس پیغه باندې ماتېږي باب الوضوء بالنبيذ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن ابي فزار عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالني النبي صلى الله عليه وسلم ما في ادوات فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوزأ منه قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مشهور عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوزأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلى رجل بهذا فتوزأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوزأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نبیذ چې خرما اوبو ته واچوې یا ممیز واچوې نبیذ ورته ویل کېږي شاتو هر شی چې ور واچوې نبیذ په دا نبیذو باندې اودس صحیح ده که نه اول محل د نزاع معلوم کو که اوبو ته یې خرماوې واچولې او دغه خرماو په اوبو کې دومره وخت تیر کو چې دا اوبو مسکرې شوې سړی بیا نیشه کوو اتفاقي ده چې اودس نه ده په جایز او که اوبو ته یې خرماوې واچولې خو دومره خوند هم نه ده پکې لیاوتلی چې اوبو خوږې شي پاک شی اوبو ته ور ولوېده اعیان طاهره اتفاقي ده چې اودس په جایز ده په دغه اتفاقي جایز ده چې په اوبو کې لیا خوند نه وي وتلی او په هغه اتفاقي نه جایز ده چې سکر ته رسېدلی محل د نزاع دا ده چې خرماو په اوبو کې دومره وخت تیر کو چې په اوبو کې حلاوت خوږوالی راغی خو ریقت نه ده ختم شوی د اوبو کې چې وخت ډیر شی تیر کې بیا سریخ پیدا کوي لکه شربت غوندې سریخ دغه نه ده ریقت شته په خپل حال باندې ده په دغه باندې اودس صحیح ده که نه نو د امام صاحب اولنی قول دا و چې په دغه نبیذو تمر باندې اودس جایز ده دا نور ائمه او د موږ د صاحبینو په شمول هغه دا وی چې نه په نبیذو تمر باندې اودس نه ده جایز امام صاحب هم بیا اخر بیرته رجوع کړی د دغه قول ته په نبیذ باندې اودس جایز نه بولي اوس هغه اولنی قول چې امام صاحب قول په جواز کړی چې په نبیذو باندې اودس جایز ده د څه وجې نه او بیا رجوع یې د څه وجې نه کړی اول جواز ولې فتوا ورکوله بیا رجوع ولې وکړه نو اول د جواز وجه دغه ده چې لیلة الجن کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د شپې په اخره حصه کې پیغمبر علیه السلام چې د جنیاتو نه راغی ماته پوښتنه یې رانه وکړه چې دا ژکې د چی دي ما په اداوتې که ما ورته ویلې نبیذ دی حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې تمرة طیبة و ماء طهور خرما پاکې اوبه پاکونکې نو په هغو یې اودس وکړو انما الاعمال بالنیات کې چې موږ خبره کړې وه چې دی اهل رای په دا معنا نه ده چې قیاس ترجحان په حدیث ورکوي دومره عامل په حدیث ته چې حدیث پیدا شو عقل خو دا وي چې نه دی شي جایز خدای فتوا ورکوي چې دا جایز ده حدیث راغی خو په دغه حدیث باندې دا نور علماو په څو طریقو جرح کړي دي
یوه امام ترمذي دلته ذکر کړه چې د حضرت عبدالله ابن مسعود نه چې روایت نقل کړی ابي زید د ابي زید مجهول ده یو دوم دی وی د ابي فزاره چې بیا د ابي زید نه روایت نقل کړی دا نه د معلوم چې دا څوک ده دریم دغه ابي فزاره باندې دومره جرح بیا په داسې عنوان کوي چې دی په خپله نباز و نبیزې خرڅول نو که دا حدیث ویلی یم د ځان د بدګماني ده کنه څومره بدګماني ده په عالم باندې چې ځان دپاره وی چې نبیز هسې خرڅ شي که نو چې کلو دپاره نه وي خو اوداسه کار هم پکړی شي چې دی خپله نباز و دا دریمه جرحه څلورم جرحه دا کوي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لیلة الجن کې کله ودي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ولی بل روایت کې راځي چې خپل ابن مسعود رضی الله عنه وی چې د حضرت نبی علیه السلام سره هیڅوک هم نه و چې هیڅوک هم نه و بیا څرنګه وی چې دا حدیث مبارک چې ما په اداوت کاو دی ورته چې نبیز دی تمرتون طیبتون و ماء طهور او پنځمه جرحه دا ده چې آیات مبارکه ده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ماء مطلق ته ویل کېږي نبیزو ته ماء مطلق وی اوس نو په نبیزو باندې چې څوک قول په جواز دی او دا څه وکړي د دو حدیث مبارک په تقاضا دا حدیث خو خبره واحد ده زیادت په خبره واحد په کتاب الله ناجایز ده دا پنځه جرحې پکړي دي خو په دغه پنځو جرحو کې د انورو نه جواب شته حضرت ابو زید دا د دنه علما او روایت نقل کړي دي د کیسان مولا ده او روایت علما او د دنه نقل کړي دي نو دا جهالت پروا نه لري او ابي فزاره چې ده دا راشد ابن کیسان ده چې دوی دا حال نه معلوم راشد ابن کیسان ده دا چې دوی چې دای زیات وو نو دومره نباز وو نو داسې نبیز نه خرڅول چې مسکر وو نو دغسې نبیز خرڅول خو جایز دی نو ولې بدګماني په هغه باندې کوي دا چې وی چې حضرت ابن مسعود نو ورسره د دغه نوم جواب ممکن ده چې حضرت ابن مسعود نو هغه د دعوت په ځای کې نه و دلته خو مو او دای چې وی چې ابن مسعود وی چې هیڅوک هم د موږ نه وسره د دغه دا معنا ده په یو ځای د دعوت کې نه و یو یا غیري ټکی ورسره د راوي پرېښی د دې معنی چې وا بل هیڅوک هم نه و ورسره او یا د لیلة الجن خو شپږ وارې واقع شوې ده یو وارې پیغمبر علیه السلام ورک شو د صحابهو نه کانه اغتیله او اسلوتیله شپه په غم او په تکلیف او په پریشانۍ په صحابهو تېره شوه سهار طرف ته نږدې چې د غرو د طرف نه راغی دوی د خپل پریشانی ورته ښکاره کړی هغه ورته ویل زه خو پیریانو ته تللی وم هغو ته مې دعوت ورکوم دوواري بیا حجونه علاقه کې درېواري بیا په مکه معظمه کې د جنت المعلا په طرف باندې څلورم وار په مدینه منوره کې بقیع الغرقد چې د لوی ایدرا ده پنځم وار د مدینه منورې نه دی باندې شپږم وار د سفر په حال کې په اول وار هیڅوک هم نه و ورسره په دا دوم دریم څلورم په دغو درې وارو کې حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ورسره و په پنځم وار باندې حضرت زبیر رضی الله عنه ورسره و په شپږم وار د سفر په حال کې حضرت بلال رضی الله عنه ورسره و نو اده چې ویل دي چې هیڅوک نه و هغه ځان ته واقعه ده او په دا درې وارو کې خو و دلته چې دا ورسره پوښتنه تر وکړه ما په اداوت کا دغه جوابونه وشوه د اخرنۍ جرحه چې آیات خو ویل دي چې اوبه نه وی تیمم به وایه نبیز ته خو نوم د اوبو نه د نوم هغه د بدل شو د نبیز ورته ویل کېږي مای مطلق نه دی اوس که په دغه حدیث عمل کوي دا خو زیادت په کتاب الله راځي په خبر واحد د دغه نه ته جواب کړی ده چې دا خبر واحد نه د خبر مشهور ده لکن دغه جواب ضعیف ده خبر مشهور هغه ده چې هغه په کثرت نقل وي یا تلقی امت بالقبول کړي ټول امت منلی دا حدیث باندې د نور ائمه عمل کړي نه په ډیرو طریقو نقل ده او نه تلقی امت کړي ده په قبول سره خبر مشهور نه د خبر واحد ده دغه وجه ده چې امام صاحب ته رجوع وکړه
د نورو خو توجیهات ممکن خو دغه نه و ذاتي بیرته رجوع وکړه د خپل قوم نه د قول نه چې په نبیزو باندې اودس روا ده ادم فتوا اوس په دې باندې ده چې په نبیزو باندې خو محل د نظام معلوم و هغه چې خوږوالی وي پکې ښکاره شوی لکه شربت تر جوړ شو اگر که رقت شته سیلان شته خو چې یو وارې خوند خورماو پکې ښکاره شو په دغه باندې د تیت اودس نن سبا اتفاقي د ټولو ائمو مسله دا ده چې په نبیزو باندې اودس نه ده جایز ولې مای مطلق نه دي د دغې وجه نه بعض علما د احتیاط په بنیاد باندې اسحاق ابن راوي وایي که یو څوک په دغه خبره مبتلا شو چې نورې اوبه نه وي او نبیز و او وخت لمانځه راغی نو دا سړی حیران دی چې اوس زه څه وکړم که تیمم وایم داسې نه وي چې په نبیزو اودس روا وي ما به تیمم نشي صحیح او که اودس کوم په نبیزو باندې کېدی شي چې په دغه اودس نه وي جایز نو دی وی ما ته محبوبه دا ده چې یو وارې د اودس وکړي په نبیزو بیا د وروسته تیمم هم پسې ووایي جمع دې په مابین د دواړو کې وکړي دا د احتیاط په بنیاد باندې دا خبر کوي بعضې علما وایي د نبیز د توی کې چې عدم د اوبو راغی ذاتي نو عذر حقیقي به موجود شي فلم تجدوا ماء بشي نو تیمم دی وایي مسله په دې شوه چې اودس په نبیزو باندې نه صحیح کېږي چې خوند او حلاوت کې موجود وي باب المزمزة من اللبن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن زهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمز وقال إن له دسما وقال إنه دسما وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعض أهل العلم المزبدة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم بل المزبدة من اللبن. سړي شودې وچکلې د شودو نه بعد اودس خو نشته شرعي خو په خوله باندې اوبه رغړول شته که نه ترمذي عباراتو ته چې وګورو امام ترمذي وقد رأى بعض اهل العلم المزمزة من اللبن بيوي وهذا عندنا على الاستحباب بيوي ولم يرى بعضهم المزمزة من اللبن نو څوک وی چې دای درې قولو ته اشاره کوي وجوب د مزمزه اول استحباب د مزمزه دوم ترک د مزمزه دریم او څوک یې چې نه دوه قوله دی بیانوي مزمزه خودشتي توجیه کوي دغه اول قول چې دا علی الاستحباب ده او دوم قول د عدم استحباب ده چې نه مزمزه نشته شودې چې سړی وچکلې مزمزه شاته کړندې څه حکمت لپاره ده پیغمبر علیه السلام وچکلې بیا شودو پسې مزمزه وکړه حکمت دا ویلې چې ان له دا سامن موږ تاسې د شودو په سر راش پیروای ملایي چې نوم ارته اخلي خوشتر جوړیږي که نه جوړیږي دغه غورځګي لري اوس دا د چې وخوړ شودې دې وچکلې اول په خوله کې خوند دغه موجود وي اوس که په لمانځه دستي ودرېږي حضور خرابېږي د آدابو د لمانځه نه دا ده چې خوله به صفا کوي بل طرف ته دا چې غورځګي لري وروسته بیا بدبویي پیدا کوي په خوله کې نو د آدابو د طعام نه دا ده چې مزمزه وکړي په یو حیثیت د آدابو د لمانځه نه شو په بل حیثیت د آدابو د طعام نه شو نو مستحب ده چې مزمزه وشي وجوبي حکم نه ده وجوبي حکم نه ده چې څوک شودې وچکلي نو بیا د وروسته د خوله باندې اوبه تېرې کړي موږ تاسې چې خوراک وکړو دا د خوراک نه بعد چې لاسونه مینځو بهتره دا ده چې وخت لمانځه رانږدې چې په خوله باندې اوبه تېرې کړو ولې د شودو کې چې دا حکمت ویلې د سمن د موږ تاسې ترکاري کې خو هماغه د سم موجود دی په یغه ساعت په خوله کې اثر وي که دستي جګ شو لمانځه ته حضور خرابوي ذوق د طعام په خوله کې وي او که لږ وخت به تېرېږي بیا بدبویي پیدا کوي نو ادب دا ده چې سړی د خوراک له بعد لکه لاس چې مینځي چې خوله هم پرې مینځي او وجوبي حکم نه ده ولې مخکې موږ تاسې دا ویلي وو چې لاس مینځل مخکې لاس مینځل شاته دا د برکت ذریعه ده وجوب نشته
چا وضو لغوي وجوب نشته مخکې هم دغه خبره کړې نو دغه مزمزه هم د هغې قبیلې نه ده چې وجوب یې نشته استحباب ده. باب في كراهية رد السلام غير متوازن وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض اهل العلم بذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن مهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنزله وعلقمه بن شفوى وجابر بن براء رضي الله عنهما. چاته چې چا سلام ور واچو او هغه ملقا الیه چې چاته سلام واچو او داسې نه و د سلام جواب ورکوی شي کنه. حضرت پیغمبر علیه السلام ته دلته چې کوم ذکر کیږي په دغه روایت کې ابن عمر رضی الله عنه یو سړي سلام واچو نبی علیه السلام ته خو حضرت پیغمبر علیه السلام په ضرورت باندې ناست و هو یبول خوشبویي کوله نو جواب ورنکو. بل روایت مهاجر ابن قنفذ نه چې راغلی ده په یخ کې بیا دا دی چې نبی علیه السلام را روان و د قضای حاجت نه را جګ شوی و را روان و چې د سلام ور واچو. پیغمبر علیه السلام لاړ په دیواله باندې تیمم ووایه بیا جواب ورکو او بیا وجه ورته ویلې زر مې جواب ځکه نه کو در ما دا بده ګڼله چې زه بې اودسه د الله نوم واخلم. اوس اول دا خبره چې پیغمبر علیه السلام په باوله و که پیغمبر علیه السلام راجګ و نو څوک وایي چې دوه واقعې دي دواړه صحیح دي. یو د باولو په حال کې سلام اچول شوی یو بیرته د راتګ په حال کې ځکه چې د سلام د جواب ورکول هم دوه طریقې په روایت کې نقل شوي دي. یوه طریقه دا ده چې سړی چې سلام واچوه پیغمبر علیه السلام په هغه وخت کې جواب ورنکړو چې اودس یې وکړو د اوداسه نه بعد بیا جواب ورکړو او په دا بل کې بیا داسې ده چې تیمم یې ووایه په دیواله باندې بیا جواب ورکړو. نو واقعې دوی دي. په دا یوه واقعه کې چې سلام یې واچوه دی وهو یبولو شي یا بول تر مراد یا استنجا تر مراد په دغه وخت کې سلام اچول شته نو د جواب حق شته که بالکل جواب نه وای ورکړی پیغمبر علیه السلام هم تاریخ د جواب نه بلل کېده خو پیغمبر علیه السلام پس د تطهیر نه جواب ورکړو د تطیب خاطر دپاره د هغه زړه د خوشحالولو دپاره خو عذر په تاخیر کې دا ورته ویل چې د ما هلته طهارت نه وه ځکه مې دا جواب وځنډوه. او په دا دوم حال کې چې بیا اودسه خو ده خو را روان ده د باولو په حال کې نه ده په دغه وخت کې چې سلام واچي جواب لازم ده که نه ده سلام اچول سنت جواب واجب ده خو دلته بیا پیغمبر علیه السلام تیمم ووایه جواب یې ورکړو. دا دومره ځنډ عذر دا ورته ویل چې زه بیا اودس ومه نو زړه مې نه غوښته چې زه بیا اودسه جواب ورکړم. اوس دلته اوله خبر ده چې دا سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړو ما دا بده ګڼله چې زه جواب په بې اودسي حال کې ورکړم. دغه یا دا معنا ده چې جواب د سلام عبادت ده واجب ده کنه عبادت ده عبادت بې اودسه نه ده پکار یا سلام دا لفظ د سلام د الله تعالی نوم ده د الله نوم بې اودسه وانخلم. اوس سوال دا واردېږي چې هلته خو موږ ویو چې ذکر په هر حال کې اودس وي که نه وي طریقت کې هم تلقین روزانه کې دغه ورته ویو او مشهوره دغه خبره ده چې نبی علیه السلام ذکر په هر حال کې کوه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه اودس به وي که نه و د خدای پاک ذکر یې کوه. روایت کې راځي چې دی د خدای د کلام د تلاوت نه منې کوه لیس الجنابة الا الجنابه یو جنابت په حال کې تلاوت نشوی کړی
کنه د بیا اوداسیا په حال کې تلاوت هم کړی شوی او تلاوت ذکر ده انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. نو جواب دا ده هغه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر دائمی کوه په اودسو که بې اودسه د هغه یا دا معنا ده یعنی په هر وخت کې د وخت مناسب ذکر کوه. د اوداسه په اول کې به څه وایې په آخر کې به څه وایې بیت الخلا ته چې ننوځې څه به وایې د بیت الخلا نه چې راوځې څه به وایې جومات ته چې ننوځې څه به وایې د جومات نه چې وځې څه به وایې خو هر خاص دغه اذکار عام کول په اودس پورې نه مشروط. دیغ دا معنا ده یا دا معنا ده ذکر قلبی په هر حال کې کوه. ذکر لسانی خو کله کله منع وي. مخکې موږ تاسې نه ویلې د لیټرین نه بیت الخلا نه چې راوځي غفرانک به وایې ولې ذکر پاتې شو هلته د ژبې ذکر خو هلته نشته. اما د بیا اودسیا په حال کې ذکر خو روا ده خو دلته جواب ولې بیا ورنکو د سلام جواب ورنکو نو افضل مقام ته اشاره ده. بهتره دا ده چې په اوداسه باندې وي. خو دا فرق ولې وکړو چې یوه واقعه کې اودس وکړو بیا جواب ورکړو په بله واقعه کې تیمم وایه جواب یې ورکړو وایي هغه سلام اچونکي دوه خیله وو. په یو وخت کې چې پیغمبر علیه السلام په اوداسه لګیا ده چا سلام واچوه ولاړ د ذاتي دلته جي نه پیغمبر علیه السلام جواب وځنډوه تر اخر د اوداسه پورې اودس چې وکړو د اوداسه نه بعد جواب ورکړو ځکه فوت کېدن د جواب نه راتلو سړی تلو نه او په د دوم صورت کې هغه سړی رهرو و روان و سلام یې واچوه که پیغمبر علیه السلام د اوداسه تر وخته خبره ځنډولی سړی تلو بیا په بل وخت کې چې جواب ورکړی وای د هغه سلام جواب بلل کېدو نو ځکه یې تلوار وکړو تیمم یې ووایه چې هغه جواب فوت نشي په دستي جواب ورکړی شي. خو ورسره د دغه نه یو بله مسله موږ ته په لاس راغله هغه ده هر عبادت چې ساقطیږي لا اله خلفین چې عوض نه لري په وخت وجود د اوبو کې مالته تیمم روا ده. په استعمال د اوبو قادر یې اوبو موجود دي خو که ته اودس کې هغه عبادت فوت کېږي او بیا عوض نه لري خلف نه لري تا ته روا ده لکه لمونځ د جنازې. اوس جنازې لمونځ ده ته بیا اودس یې نلکۍ تیار اوبه موجود دي چې په اوداسه لګې کېږي خو لمانځه خو د جنازې دا 2-3 منټه وخت تا ته روا ده چې تیمم وایې. یا لکه لمونځ د اختر نه جنازه عوض لري بدل لري نه لمونځ د اختر عوض لري چې تو تر څو اودس کوې لمونځ درنه تېرېږي تا ته روا ده چې تیمم وایې. سلام هم د دغه قبیلې نه. اما هر هغه عبادت چې فوت کېدنې الی خلفین راځي عوض لري هلته بیا تیمم په وخت وجود د اوبو کې نه ده روا لکه د جمعې لمونځ. اوس ته راغلی د جمعې لمونځ ودرېدو که ته اودس کوې د جمعې لمونځ درنه تېرېږي یا یو رکات شوی ده یو رکات پاتې ده که ته اودس کوې د جمعې لمونځ درنه تېرېږي ته په دغه تعجل باندې چې بیا تېرېږي تیمم ویلی شي که نه نه نشي ویلی. ولې د جمعې لمونځ که تېر شي خو بیرته حکم د ماسپښین ده وخت شته د ماسپښین په لمانځه د ذمه فارغه کېږي فوت کېدن الی خلفین ده لا الی خلفین نه ده. نو هر عبادت چې د هغه فوت کېدن لا الی خلفین ته وي چې عوض نه لري اوس نو که ته په اوبو لګیا کېږي اودس کوې هغه عبادت فوت کېږي نو تا ته روا ده چې په یو صورت کې تیمم ووایې د سلام د جواب دپاره د جنازې دپاره د اختر د لمانځه دپاره. د دغې وجه نه آدابو کې موږ ته دا راځي چې جومات کې سړی ویده د احتلام یې وشو اوس چې راویښ شو یو خبره خو دا ده چې ځنډېږي به نه نور ذاتي په جومات کې دستي به جګېږي خو به شرط دی چې د باندې اوبه وي خوف د دښمن او د هلاکت نه وي نو دستي به ځي. خو که عذر و چې اوبه نشته خوف د دښمن ده یا د اوبو د ګرمولو سړی نشته هغه سهار کې ګرموي او ژمی د هلاکت خطر ده پاتې کېږي په جومات کې. اوس دغه زرنګ په جومات کې به بې تیممه نه وي تیمم به وایې
ځکه د ده خو بیا خلاف نشته، دا خو ګناه ده، په ګناه کې واقع کېږي. حتی چې بعضې علما وایي دا چې ته بالفعله د جنابت په حال کې راجګ شوې، باندې اوبه شته، خوف موف نشته، ته ویده یې دلته د محراب په لوري او هغه دروازه ده، دا داسې چې ځې دغه تګ په جومات کې د جنابت په حال کې دا باید بې تیممه نه وي. تیمم ووایې، په تیمامه باندې بیا روان شي. دغه تدارک خو بیا نه کېږي چې بیرته وروسته بیا اودس وکړي، بیا دوه واري په تېر شي، هغه ګناه رفع شي. په جومات کې ځان تېرول د جنابت په حال کې یا تېرېدن د جنابت په حال کې دا خو جرم ده. دغه تدارک نه کېږي. نو طریقه یې دا ده چې تیمم ووایه. که عذر و د باندې د اوبو نه پیدا کېدو صورت و یا خوف د دښمن و یا د هلاکت و چې درنګ کوې وخت تېرې په جومات کې، نو تیمم به ووایه. او که بالفعل جګېدې روانېدې د غسل دپاره باندې اوبو شیان ضرورت شته، بیا دا ده چې احتیاط مستحب طریقه چې تیمم ووایه، په تیمم باندې بیا روان شي د دغه ځای نه.